سلامونه دوستانو، اسحاق خان یم. دوستانو تاسو ته پته ده چې په پاکستان کې نن سبا حالات څه دي. مهنګایي زیاته ده، بیروزګاري زیاته ده. یو طرف ته بیروزګاري، بل طرف ته که چاته څه کار میلاو شي، څه روزګار میلاو شي، نو د چا سره چې کار کوي د هغه خبرې وړل. په کور کې د مور و پلار د خویندې ورونه خبرې وړل څومره ګران کار دی. تاسو ټول څومره چې زما ملګري دي، زما پښتانه دي، سټوډنټان دي، انټرنیټ استعمالوئ، موبایل استعمالوئ، فالتو ډاټا خرچ کوئ، فالتو ایم بي خرچ کوئ، خپل ټیم ویسټ کوئ. څه فایده واخلئ؟ د خپل وخت قیمتي کوئ، د خپل لایف قیمتي کوئ، د ځان نه څه جوړ کوئ. آسان کار دی، د انټرنیټ نه پیسې ول نه ګټئ. دا کومه ایم بي چې تاسو کوئ د خپل مور او د پلار په ګټه باندې، د خپل ورونو په ګټه باندې، دا ایم بي قیمتي کوئ، دا پالتو مال وزوئ. نن می تاسو ته یو داسې زبردست پلیټ فارم راوړی دی چې په اسانه باندې به تاسو په خپل کور کې ډالري ګټئ، ډیر په اسانه. ګوره تاسو وایئ امازون ګران دی، نشو زده کولی، په دماغو کې هم نه راځي، لانګ کورس دی، نشي زده کولی، مه زده کوه. یوټیوب نشو زده کولی، کانټینټ را سره نشته، د کیمرې مخې ته شرم راځي، د کیمرې مخې ته نشو ودرېدی، مه ودرېږه. هیڅ د کیمرې کار پکې نشته. د امازون په شان لانګ کورس نه دی، آسان کار دی. د یو ځای نه راواخله، کاپي کا، په بل ځای کې پیسټ کا، او څه وکړه، ښې ډېرې پیسې وګټه. څومره ډېر محنت کوې دومره به ډېرې پیسې ګټې. انشاءالله بوزم هم د موبایل سکرین ته ښه په اسانه باندې به تاسو ته معلومه شي، ډېر په بهترین طریقې سره به تاسو انشاءالله زه ګایډ کومه. د موبایل سکرین ته به هم بوزم. یو اپلیکیشن دی چې په میلیونونو خلک د هغې نه ارنینګ کوي. بالکل پروف به درته ښیمه چې تقریبا 13.5 میلیون خلک د هغې نه ارنینګ کوي، پیسې ترې ګټي، ډالرې ترې ګټي، تاسو یې ول نشئ ګټلی. نو راځئ چې ځو د موبایل سکرین ته، ټیم مه ضایع کوئ. ګورئ د موبایل سکرین ته، ماته مه ګورئ. ښه ملګرو، موږ رالو د خپل موبایل سکرین ته، او اوس تاسو به ټول نه مخکې څه شی کوئ، پلی سټور خو به د هر چا سره وي او هر څوک به یې پېژني. د ټول نه مخکې به تاسو پلی سټور اوپن کوئ او په سرچنګ بار کې به یو اپلیکیشن تاسو سرچ کوئ. اپلیکیشن دی جی کینوا. کینوا چې کله تاسو سرچ کوئ نو ستاسو مخې ته به د وړاندنۍ اپلیکیشن راشي. دا به تاسو ښه په مینه او په محبت سره انسټال کوئ. زما سره جي د مخکې نه انسټال دی، زه په دې باندې کار الریډي کومه، صرف اپډیټ کول غواړي، ویډیو جوړه کړم، د هغې نه پس بیا اپډیټ کم. ښه جي ودلته د تا ته اپلیکیشن باره کې لږ ویمه، کوم چې تا ته ما په وړاندۍ کې ویلو، کوم چې په دې کې د لاندني 3 لاینونو دي، دا که تاسو چېرته لږ معمولي پړاو کوئ نو په دې کې تا ته څه شی وایي، دلته کې وایي چې دا اپلیکیشن تقریبا 135 میلیون خلک دا استعمالوي، په دې باندې کار کوي. 135 میلیون خلک چې کوم دی دا استعمالوي او په دې باندې کار کوي. نو تاسو په ول نشئ کولی. دا دومره کمال اپلیکیشن دی، زه تاسو ته په 1 منټ کې تاسو په دې باندې زه پوهه کومه. کار صرف د ماشومانو په شانتې کار دی، بس ماشومان هم کولی شي، بې تعلیمه هم کولی شي، د هیڅ تعلیم ضرورت په دې کې نشته. بس د یو ځای نه یو څیز راغستل دي بالکل په فری کې، او په بل ځای باندې هغه تا ته خرڅول دي. د یو ځای نه به راواخلي، زه یې درته ښیم بالکل پریکټیکل یې درښیم، د دې کینوا نه به څیز راخلي او په بل پلیټ فارم باندې به هغه ته خرڅوي، قیمت به ورته د خپلې مرضۍ مطابق لګوي. بس د اپلیکیشن به اوپن کړي او د خپل جیمیل سره به یې لاګین کړي. زما سره اوپن شو، اوس دلته کې په سرچ بار کې زه څه شی لیکم، ګورئ راته میت ورک شیټ. میت ورک شیټس چې کله تاسو دلته کې ولیکئ، سمپلی به دا سرچ کوئ. نو لاندې چې کله تاسو سکرول ډاون وکئ نو تاسو سره به بلها شی شیټونه راشي. په دې کې ځینې تاسو ته په پیسو میلاویږي او ځینې پکې تاسو ته مفت میلاویږي. نو تاسو چې کوم دا مفت دي دا به تاسو ځان سره څه کوئ، ډاونلوډ کوئ. یو ډاونلوډ کوئ، 2 ډاونلوډ کوئ، 3 ډاونلوډ کوئ. هم د دې شیټونو نه چې کوم تاسو ته ښه لګي، کوم تاسو ته بهتر لګي، اوس د خپلې خوښې د خپلې مرضۍ مطابق به تاسو د دې نه څه کوئ، یو به ډاونلوډ کوئ. اوس ګورئ زه پکې تاسو سره یو ښیمه، فار ایګزامپل ما دا یو ځانه سلیکټ کو. اوس په دې کې بره تاسو ته کوم دا نشان چې ښکاري، هر څوک یې پېژني، ماشوم یې پېژني چې دا نشان د ډاونلوډ نشان دی. په دې باندې به تاسو څه کوئ، په آرام سره به تاسو کلیک ونیسئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک ونیسئ نو دا به تاسو سره ډاونلوډینګ شروع شي او دا شیټ به تاسو سره په مزه باندې ډاونلوډ شي. کله چې دا شیټ تاسو سره ډاونلوډ شي نو بیا تاسو دې ځای نه واپس راشئ. چې کله تاسو واپس راشئ نو بیا ځان ته بل شیټ سلیکټ کړئ، بل شیټ سلیکټ کړئ، کلیک یې کړئ او هم په دغه طریقې سره دویم شیټ هم ځان سره څه کوئ، ډاونلوډ کړئ. بس بره به دغه ډاونلوډ نشان دی، دغه باندې کلیک ونیسئ او دویم شیټ به هم تاسو سره ډاونلوډ شي.
دلته وګورئ په کوم شیټ کې چې تاسو ته دا نشان ښکارېږي د دې مطلب دا دی چې دا پیډ دی دا تاسو ته په پیسو باندې میلاویږي تاسو به دا نه کلیک کوئ تاسو دا بل کلیک کوئ چې کوم ته دا نه وي نو هغه به تاسو سره څه کېږي مفت ډاونلوډ کېږي چې تاسو نه به هغه هېڅ قسمه پیسې نه غواړي و دا شیټ ما سره راغی سمپلي بس بره په دې ډاونلوډ اپشن باندې کلیک ونیسه او دا شیټ به تا سره ډاونلوډ شي داسې ځان نه 2 شیټونه 3 شیټونه لس شیټونه دا ځان سره جمع کا ستا سره ډاونلوډ شو بس سیده ساده طریقه ده دغه څیز سرچ کوه ځان شیټ خوښوه هغه ډاونلوډ کوه تاسو سره به دا جمع شي دویمه طریقه به اوس څه شی کوئ واپس به راشي ګوګل ته او په ګوګل کې به تاسو څه شی انټر کوئ په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ فایور او چې کله تاسو فایور سرچ کوئ دلته کې نو په وړاندې اپلیکیشن باندې په وړاندې ویب سایټ باندې به تاسو دلته کې کلیک ونیسئ دا تاسو ته ایپ هم میلاویږي او دا تاسو ته دغسې هم میلاویږي ګوره فایور او فریلانسینګ دا تاسو ډېر ښه پیژنئ زما نه به زیات ښه پیژنئ نوم هم ډېر اورېدلی وي خو یارېږئ ترې چې نوم یې واورئ تاسو ویرېږئ چېرې دا به کومه بله وي ډېر اسان څیز دی ماشومې کوي تاسو ولې ځان د مزدورۍ نه خلاصوئ ولې د دیاړیان نه ځان نه خلاصوئ ټول عمر به دیاړیانې کوئ زده کوئ سکل زده کوئ او خرڅ کوئ ډېر اسان دی ډېر زبردست طریقې ده ګوره په دې فایور کې دلته کې زه سرچ کوم میت ورک شیټ کوم چې مونږ مخکې سرچ کړی و دا به مونږ سرچ کې ګوره هغسې شیټونه تا ته مخامخ راغلل دا صرف ستا د پوهې دپاره دي ګوره یو ته څو قیمت لیکلی دی 1592 دا د یو قیمت دی لاندې ریبل ته وګوره 1592 ښه ګران خرڅېږي دا همدې خلکو د هلته نه فري ډاونلوډ کړی دی او دلته کې په 1500 روپۍ باندې یو څیز خرڅېږي بلکې په 1600 روپۍ یو څیز دلته کې خرڅېږي یو شیټ په 1600 روپۍ خرڅېږي او د نورو سره اډرونه څومره دي ګوره په 3184 باندې شیټ خرڅېږي 3184 باندې تاسو سوچ کوئ دا ګوره 9552 باندې خرڅېږي د شیټ ته ګورئ کوم مزدار وي کوم زبردست وي تاسو د هغې خپل قیمت تاسو ګوره دې ځای نه تاسو آیډیا والی چې یو په څو خرڅېږي بالکل تاسو ته خپل قیمت دغسې ږدئ او خرڅوئ یې ګوره دغه دی موږ ته او دلته کوم تا ته ما ویلو چې په کینوا کې دا څیزونه دا نه ډاونلوډ کا د دې ځای نه کوم چې وخته موږ ډاونلوډ کړه ستا سره په ګیلرۍ کې پراته دي او بیا دغه خپل لیسټینګ وله وکړه اوس په دغه ځای باندې به لیسټ کې او خرڅوئ بس چاته وایي چې دا شیونه زه خرڅوم زما سره دا شیونه د خرڅ دي 3184 باندې یو څیز خرڅېږي یو شیټ ستا نه په 3184 باندې خرڅېږي پاکستاني روپو باندې دا په پاکستان کې څوک نه دستان په بار ملکونو کې خرڅېږي بار ملکونو والا خلک تاسو نه پیژنئ ډېر زیات سست وي هغه دا څیزونه په خپله نه جوړئ پیسه ورکوئ ځان یې ښه په اسانه باندې اخلي خرڅوي به څوک ما او تا به پرې خرڅوو دا هغه خلک په دې باندې پوهېږي چې چا فریلانسینګ کړی وي ښه تاسو به څه کوئ د یو کس آرډر کولاو کوئ او د هغه تاسو وګورئ ځان آیډیا واخلئ ګوره دې کس ته ما کولاو کو دا وایي زه د پاکستان نه یم بل څه وایي چې آخري ډیلیوري ما ته کله شوده 2 میاشتې مخکې 1 غنټه مخکې ما بل چې کوم خپل آرډر دی هغه ما پوسټ کو دا لاندې چې کله وګورئ دا وایي چې زه یو ډیزاینر یم خپل مکمل تفصیل خپل ورکړی دی نو په دې طریقه باندې به تاسو خپل تفصیل هم داسې ورکوئ زه اوس واپس رالم لاندې ریخوا ګورئ د یو آرډر ته بل آرډر دی ما کلیک ګوره بالکل اسان څه ده خو لږ معمولي محنت ته کوه چې ته معمولي لږ لاسه وخوځئ رزق به تعالی الله پاک په خپله درکوي الله پاک ستا محنت هېڅ کله هم ضایع نه بوځي الله پاک وایي ته لږ محنت کوه کامیابي به زه در کوم ګوره دې سړي ته وګوره 1592 هلته نه راواغستو دلته یې خرڅ کو په اسانه وه د 1592 میلاو شي 1592 که ته پوره ورځ دیاړي وکړې تاسو 1592 نه درکوي دلته څه چلو کو معمولي ټریک استعمال کو د خپل عقل نه کار واغستو د هلته نه څیز ډاونلوډ کو دلته کې ورکو کیښ او د دوکان دی بس په دوکان کې خرڅ کو چاته واغستو 1592 ورته پی شوي نو بیا انتظار د کومې خبرې دی زر تر زره فایور انسټایل کوي او په فایور باندې خپل اکاونټ زر تر زره جوړ کوي زر تر زره فایور باندې خپل اکاونټ جوړ کوي او د دغه ځای نه همدغه څیزونه راخلئ او په فایور باندې سیل کوئ خاصو فایور باندې به اکاونټ څنګه جوړو ډېر زیات اسان دی سمپلی به تاسو لاړ شئ یوټیوب ته ګوره ډېره اسانه طریقه ده آنلاین ارننګ او بیا یوټیوب د هر څیز علاج دی چې کوم څیز په دې کې تاسو سرچ کوئ تاسو ته به هغه راځي نو سمپلی به تاسو څه شی ولیکئ फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाएं सर्च बार کې به تاسو دا سرچ کړئ دلته به تاسو ته بلها شی ویډیوګانې راشي چې په فایبر باندې به اکاونټ څنګه جوړوئ د دې نه تاسو هر یو ویډیو تاسو کله کلیک کړئ نو په دې کې به تاسو ته مکمل طریقه وښایي چې په فایبر باندې به اکاونټ تاسو څنګه جوړوئ او اوس که تاسو وایئ چې یار اسحاق بھائی مونږ ته به دې باندې ویډیو جوړه کوو نو بیا تاسو په کمنټ سیکشن کې ما ته ووایئ ښه د دې نه علاوه که چېرې تاسو غواړئ چې یاره اکاونټ خو جوړ شو په دې باندې به ګیګ څنګه لګوو نو بیا هم اسانه طریقه ده یار بسم الله وکئ
کار سٹارټ کړئ ښه په حیا او په عزت سره ځکه چې ما ډېر فړه لیکه خلک لیدل دي چې د کې خوري مزدوریانې کوي دیاړیانې کوي تاسو ول نشئ کولی یار ډېر پړه لیکه خلک دی د خپلو څه نه څه پړهیي تاسو کول دی د دې نه څه نه څه فایده واخلئ تاسو بره ولیکئ چې فایبر پر ګیګ کیسه لګای خو په اسانه سره تاسو داسې ولیکئ او ګوره تاسو ته بلها شي ویډیوګانې راشي چې ګیګ او فایبر باندې څنګه لګئ تاسو به دغه طریقه باندې بیا څه وکړئ یو ویډیو کلیک کړئ او د هغې نه پوره طریقه حاصله کړئ که چېرې تاسو غواړئ چې ته ویډیو جوړه کړه زه به ته هم ویډیو جوړه کړم هغې کې به 2-3 ورځې ټیم لګي ویټ وکړئ خو زه غواړم چې تاسو هم د نن نه سټارټ واخلئ او د خپلې کامیابۍ کوشش وکړئ څنګه زبردسته طریقه وه تاسو ته بیا ما هم خبره وکړه چې دا سیز د دغه ځای نه کافي کوئ او په فایبر باندې دا نه اکاونټ جوړ کړئ اوس به تاسو دا سوچ کوئ چې فایبر کمه بلا ده یا فایبر باندې به اکاونټ څنګه جوړو ډېر په ایزي طریقې سره تاسو ته ما وویل چې لاړ شئ په یوټیوب کې ویډیوز ګورئ کلاسونه وګورئ د هغې نه د فایبر د اکاونټ طریقه زده کوئ ما د اوسه پورې د فایبر کورس نه دی اپلوډ کړی خو که تاسو غواړئ چې ما ته د فایبر کورس اپلوډ کړه نو په کومنټ کې ما ته ولیکئ د چا په کار وي د فایبر کورس چې کوم دی را به زه اپلوډ کړم او انشاءالله په هغې به تاسو ته زه زبردست کورس جوړ کړم خو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره لازمي ووهئ چې زموږ د راتلونکي هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت ملاویږي انشاءالله زه به تاسو ته داسې زبردست ټریکونه راوړم زبردست پلیټفارم به تاسو ته راوړم چې تاسو د هغې نه په خپل کور کې ښه په عزت سره آنلاین ارنینګ کولی شئ ډېر خلک په ټیک ټاکو باندې لګیا دي څوک یو بل د مخونه تورئ څوک یو بل د یو څه کوي څوک بل څه کوي خو دومره پیسې نشي ګټلی څومره چې تاسو په حیا او په عزت کې به په خپل کور کې پیسې ګټئ